السلام علیکم دوستانو. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د پښتو یوټیوب چینل سره نن یو داسې اپلیکیشن یا سافټویر درسره شیر کوم چې تاسو کولی شئ خپله دوایي په هغه کې معلومات وکړئ چې دا دوایي د څه شي لپاره ده. پوه شوئ؟ هغه که هر رقم دوایي وي نو تاسو په اسانه په پښتو کې کتلی شئ. اپلیکیشن نوم ده پښتو ډرګ. کله چې مو دا انسټال کړو او خلاص مو کړو نو دلته چې تاسې هر رقم دوا ورته کې سرچ کړئ هغه پښتو تاسې معلومات درکړي. مثال په توګه لکه ازیترومایسین د ټوخي مرۍ زخم لپاره استعمالیږي. وینې پښتو باندې ترې راواړوه. بله دوایي لکه پاراسیټامول د تب او درد لپاره استعمالیږي. تب درد آرام په خاطر استعمالیږي. بل لکه سیټریزین الرجي لپاره استعمالیږي. د خارش لپاره استعمالیږي. حساسیت او الرجي لپاره استعمالیږي. نو دا یو ډېر ښه اپلیکیشن ده. څوک چې پښتو باندې پوهیږي باید هر څوک یې په موبایل کې انسټال کړي نو خپله دوایي په اسانه پکې کتلی شي. مثال د خبرې لکه املوډیفین فشار د کمېدنې لپاره استعمالیږي. فشار د کموالي لپاره استعمالیږي. نو تاسې خپله دوایي دلته کې سرچ کولی شئ او پوره پښتو باندې معلومات ترلاسه کولی شئ. لکه البینډازول د چینجي لپاره استعمالیږي کوم چې لړمانه کې وي. د نور کوم هر رقم دوایي شي نو په دوی کې تاسې معلومات ترلاسه کولی شئ. دا یو ډېر ښه اپلیکیشن ده. نو دوستانو دې اپلیکیشن چې تاسې پوره ګټه اخیستلی شئ هر رقم دوایي دلته سرچ کولی شئ او پوره معلومات ترې کولی شئ. د دې اپلیکیشن ترلاسه کولو لپاره بیا د موږ د یوټیوب چینل ته لاړ شئ او کته کامنټ کې راته خپله ایمیل آی ډي پرېږدئ او یا هم راته د واټس اپ نمبر پرېږدئ په کامنټ کې. نو زه بیا تاسو ته په واټس اپ یا هم په ایمیل آی ډي درته ولېږم. د نورو داسې اپلیکیشنونو لپاره زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ. انشاءالله چې داسې ښکلي ښکلي معلومات به تاسو سره شریکوم. نو خپل موبایل نمبر او ایمیل آی ډي یوټیوب چینل په کامنټ کې راته پرېږدئ. پوه شوئ؟ نه د فیسبوک یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه. د الله په امان.